مناظره درته صاف کړم یو ورځ مناظره جوړه کړئ دا میز نه او زه حاضر یم زه وایم چې که د اردو عسکر ځي هم الله ته ورځي له یوه کفن سره که پولیس ځي الله ته ورځي که طالب ځي الله ته ځي که بېګناه مظلوم خلک ځي هغه الله ته ورځي د الله دنده د خلک په غاړه نه اخلي چې هر څوک ووایي چې پلانکی شهید دی یا پلانکی ما خو په دې ملک کې دا هم واورېدلو چې منصور سرنوشت څنګه دی تاسې زه وایم چې د الله په کارو کې د سړی کار نه لري نو دا اوس د مخې ته وویل چې دویم ځي نو نه ځي الله ته قضاوت یې خو تا وکړه الله ته نه ورځي نه الله ته نه ورځي دا زه ته نه ورځي هغه کسان دي چې د هېواد د ساتنې په لاره کې شهید کېږي لکه د افغانستان فوزي ګوره الله له هر چا سره حساب کوي که کافر ده که مسلمان ده که ظالم ده که قاتل ده دا له هر چا سره حساب کوي که د افغانستان ازادي منو که د افغانستان د دې آزاد فضا نه استفاده کوو بیا به حق وایو دا ویډیو تاسو وکتله په یک تلویزیون کې پخوانی ویډیو دا بحث دی د نظر محمد مطمئن او د ولسي جرګې وکیل دی او دغه بل د دوی د وزارت داخله ویان دی نو دا اوس د ده منطق دی انجینر صاحب نظر محمد مطمئن ورته وایي چې هر څوک چې وفات کیږي رحلت کیږي له دغه دنیا هغه د لوی الله جل جلاله په دربار کې پیش کیږي هغه فیصله کوي چې دا حق دی یا باطل دی یا غلط دی یا سم دی شهید دی یا مردار دی خو د ده ځواب بیا ګورئ دی ورته وایي چې نه هغه څوک چې د وطن په دفاع کې شهید کیږي دی ورته شهید وایي خو مقصد مردار کیږي د هغې فیصله به الله جل جلاله کوي یعنې هغه د الله جل جلاله مخ ته حاضرېږي افسوس چې ستاسو په علم وي ستاسو په دومره دا کوم ډول اشغال شوی ذهن دی چې ته یې لرئ ته په دې تر اوسه نه پوهېږې چې ملحد کافر مسلمان هر څوک چې مړ کیږي د الله جل جلاله په دربار کې به یو وار پیش کیږي خو مونږ ته تاسو معلوم وایم دا مو ذهنونه دي بیا خلک هم ورپسې خفه وي جمهوریت لاړو جمهوریت همدا شی بېشرفان وو لعنتیان وو دوی دومره علم هم نه لرو نور څه وو یو د سړي زوی هم پکې نه و